محب الله ارماني که څه هم د پلي تګ ستونزه لري خو هره ورځ خپل کار ځای ته ځي. هغه وایي یوې سیمه راډیو سره د کار کولو ترڅنګ ښوونکی دی او د لیکنیزو چوپړتیاوو مرکز یې هم جوړ کړی چې لیکوالانو ته کتابونه لیکي او بېلابېل لیکنیز خدمات وړاندې کوي. نوموړی معلولیت محدودیت نه ګڼي او په وینا یې د زده کړو په وسیله هر انسان ځان او ټولنې ته خدمت کولی شي. محب الله وایي د زده کړو او خپلې کورنۍ په مرسته یې تر دې مهاله د ګڼو لیکوالانو تر 15 زیات کتابونه ټایپ کړي دي. زما نوم محب الله تقلص ارماني دی، د کندهار اوسېدونکی یم. 1988 کښې د نړۍ ته راغلی یم. لومړنۍ زده کړې مې کندهار ښار محمد طرزي لیسې کې ترسره کړې دي له 10مه تر 12مه پورې. تر هغه وروسته مې څه وخت کندهار کې یو شخصي پوهنتون کې حقوق او سیاسي علومو ته مخه کړله، خو د ځینې اقتصادي ستونزو له کبله دغه لاره څخه پاتې شول. هغه چې د کانکور له لارې کندهار پوهنتون کې مې خپلې لوړې زده کړې پښتو ژبې ادبیات په برخه کې ترسره کړلې. د دې ترڅنګ مې 15 کاله کندهار معارف کې په بېلابېلو شخصي ښوونځیو کې د ښوونکي او مدیر په حیث کار کړی دی. تقریبا 12 کالو څخه لا ډېر د کندهار په بېلابېلو رسنیو کې د خپرونو د جوړونکي او نشراتو مدیر په حیث پاتې شوی یم. همداسې د 10 کالو را په دې خوا د ارماني لیکنیز چوپړونو مرکز لرم چې په دې کښې موږ بېلابېل خدمات لرو چې تر ډېره برخه یې ټایپینګ دی، انګلیسي عربي ژباړه ده او ځینې نور خدمات دي. محب الله وایي د زده کړو او خپلې کورنۍ په مرسته یې تر دې مهاله د ګڼو لیکوالانو تر 15 زیات کتابونه ټایپ کړي دي. موږ په دغه مرکز کې بېلابېل کتابونه لیکلي دي، البته چې ځینې زما سره مثلا را سره موجود هم دي. مثلا په دې کښې چې تازه چاپ شوی هم دی د رڼا څرک دی. د دې ترڅنګ د سپینې په نامه یو بل ناول دی، دا بیا ترڅنګ د مدرسو لپاره د ښه طالب په نامه یو بل کتاب دی چې دا هم چاپ شوی دی د مدرسې د شاګردانو لپاره. نور د تصویر په اوښکو نه جوړوم یوه شعري ټولګه ده. دا هغه دی چې دلته یې جوړ شوي ترتیب شوي دي بیا د ځینو خپرندویو ټولنو لخوا. د ارماني ملګري او کورنۍ وایي نوموړی د سالم کس په څېر وړتیاوې لري او د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي. رسته لاس او پښه باندې معلولیت لري، مګر تر هغو ډېرو کسانو ښه دی چې هغه هیڅ معلولیت نه لري بیا هم بیکاره وي. د خپل کور لپاره حلاله نفقه برابروي او د خپل استعداد څخه په استفاده باندې کولی شي چې هم خپل ځان وساتي او هم خپله کورنۍ وساتي. ارماني ستا موږ ته په کور کې هم لارښوونې کوي او سمه لار راته ښیي، درسونه راته وایي او ورسره هلته مرکز ته هم ورسره راځه او ټایپینګ یې را زده کړی دی، ورسره ټایپینګ کې مرسته کوو. د نظر خاوندان وایي معلولیت د انسان د پرمختګ لاره نشي بندولی او په وینا یې افغان ټولنه کې ډېری داسې معلولین شته چې تر سالمو انسانانو یې ډېر مسؤلیت ادا کړی وي.